الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. محترم و درنو ورونو یو ورور پوښتنه کړې ده چې آیا د خپلې ښځې سینه یا تی رودل او هغه که وچ وي کوم حکم یې دی چې شیدې نه وي پکښې او یا شیدې پکښې وي تر ستوني تېرې سي نو د هغه بیا څه حکم دی؟ محترم وروره، د اولې پوښتنې ځواب مو دا دی چې که د جما او اختلاط په وخت کې یو سړی د خپلې ښځې تی وروي په داسې حال کې چې د شیدو د نشتوالي د ده سره پوره یقین وي چې شیدې نشته، نو صرف دا تی رودل جایز دي او په نکاح کې کوم خلل نه راځي. فتاوای دارالعلوم دیوبند جلد 2 صفحه 238. او که چېرته شیدې پکښې وي ستاسو د دویمې پوښتنې ځواب، نو هغه شیدې چې کومې دي هغه حرامې دي. درر الحکام شرح غرر الاحکام رخی په جلد اول صفحه 356 کې، دا شان شرح التنویر جلد اول صفحه 212 کې رخی چې والانتفاع به بغیر ضرورت حرام. په دغه شیدې چې کومې دي هغه حرام دي، ولې چې دا د وړوکي ماشوم دپاره چې کومې دي هغه د ماشوم یو عضو یو اندام جوړوي، نو په دې اساس باندې دا شیدې چې په سینه کې وي هغه تر ستوني تېرول حرام دي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. لطفاً د معارف الاسلام د یوټیوب چینل په دې ډول سبسکرایب کړئ.